السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ګرانو عزتمندو، نن زه او میا ساجد الله صاحب او زما زوی اجاز موږ راغلی یو د فلکسیر خان ځای ته لاړو. څوک چې د غنی خان وراره هم دی او د غنی خان د نوسو ماما هم دی او هغې دی الله ډېر عزت ورکړي. هغې را سره بیا رالل غنی ډېری ته. هلته کې زمونږ د بارام خان سره ملاقات وشو او د بارام خان د زامنو چې نوم یې غنی خان دی او عبدالغفار خان دی، د هغوی سره ملاقاتونه وشو. اوس راغلي وو د غنی خان قبر مبارک له او الله سبحانه وتعالی دې د غنی خان درجات بلند کړي. غنی خان ژوند څنګه تیر کړی دی، غنی خان ژوند د څه دپاره غوښتلی دی، نو میا صاحب په دې کې څه وایي؟ غنی خان لګیا دی ملا صاحب ته، ځکه چې غنی خان چې څوک په نښه کوي نو هغه انپړه یا جاهل سړي ته اشاره نه کوي، بلکې هغه د معاشرې د ټول نه پړه لیکه انسان چې دی هغه په نښه کوي او وایي ورته چې هغه څوک ته ملا دی. وایي چې لکه شمه ولې نه شوې د خپل اوره او خوږه اوسکه شوې شراب او خمار نه شوې. الله سبحانه وتعالی د انسان د مثال د شمې دی او شمع چې دی دا چې کله بل رڼا ورکوي نو په خپله ولي کېږي او چې په خپله ولي کېږي نو بل رڼا ورکوي. د دې وجې نه غنی خان ملا صاحب ته وایي چې ای ملا صاحب، ستا مثال خو د شمع و، ته ولې ولي نه شوې د خپل اوره؟ خوږه اوسکه شوې، شراب او خمار نه شوې. ته خوږه اوسکه شوې، ستا نه شراب هم جوړ نه شو، ستا نه چا نشه، یعنی ستا په دې تحریک باندې، ستا په تعلیماتو باندې، ستا په طرز تعلیم، په طرز تربیت باندې څوک الله ته نږدې نه شول. د چا په زړه کې د الله مینه هغه کې نه ناستله او مست زړګي دې واک وانه غزله شعوره، د بهار خزان ځپلی ګلزار نه شوې. الله سبحانه وتعالی روح ورکړی دی، د هغې دارالخلافه زړه دی او روح ته زړه هم ویلی شي. نو زړه د دې ټول وجود بادشاه دی، خو چې کله یو سړی د ذهن غلام شي او خپل زړه د ذهن غلام جوړ کړي نو بیا په دې زړه کې د الله مینه نه ځایږي. غنی خان ورته وایي چې ستا زړه مست دی خو د ذهن نه واک وانه غستو. مقصد دا دی چې ذهن دا وزیر دی، مشیر دی، زړه بادشاه دی. نو په کار دی چې ستا زړه کار شروع کړی وي او د زړه کار څه ده؟ مینه ده ګره د الله سره. نو د ملا صاحب په زړه کې مینه نشته، هغه کار د ذهن نه اخلي، چېرې پلانې دا ویلو پلانې دا ویلو، د قیسو نه کار اخلي. نو مست زړګي دی واک وانه خجل شعوره، د بهار خزان ځپلی ګلزار نه شوې. او څوک چې مینه کوي د الله سره نو په هغه داسې ګلزار چې بهار پې هم راځي خو خزان پې هم راځي. مقصد دا نه چې د هغه همیشه دپاره مزي. تاسو که وګورئ زمونږ مولان صاحبان صرف حفظ وکړي او یو مدرسه کولاو کې د هغو نسلونه مزې کوي، ټیک ته. خو تاسو د الله ولیان وګورئ چې د الله ولیان هغوی چې د الله سره مینه کوي نو هغوی باندې څومره سختې راځي، څومره لوږې تندې برداشت کوي. غنی خان ورته دغه اشاره کوي. بیا ورته وایي چې ژوند د خپل ځان متعلق خبره کوي. څوک چې دلته راغلی دا دی وایي چې ژوند اخلاص تلاش اخلاص شو لیونی هم، ستړی سر ګور له پخپلو پاپو یوړو. ژوند د څه دپاره دی؟ ژوند الله سبحانه وتعالی انسان له ورکړی دی د الله د لټون دپاره، یعنی موږ به الله لټو چې ما ومونئ او مینه وکړئ. مینه وکړئ، د مینې اختیار یې موږ له راکړی دی. ما ولټوئ زه کوم ځای یم او چې ما ولټوئ نو تاسو به ما ته رانږدې شئ. نو ژوند اخلاص تلاش اخلاص شو لیونی هم. غنی خان څه چلو کو، هغه د ملا په شان ژوند تېر نه کو، د ده لټون د مرګه پورې جاري و. چې ژوند اخلاص شو نو لټون هم خلاص شو. بالکل. یعنی د لټون داسې نه کړی چې 8 درجې ولي بیا ناست یا حفظ کړی بیا ناست دی که نه، د مسلسل لګیا دی او د الله لټون کوي. نو د اخري سا پورې ژوند اخلاص تلاش اخلاص شو لیونی هم. اوس لټون به تر کوم وخته پورې؟ یعنی د مرګه پورې. د الله لټون د مرګه پورې دی. او غنی خان لټون ال اخلاص شو چې ژوند اخلاص شو، ستړی سر ګور له پخپلو پاپو یوړو. د ده چې کوم ستړی سر و، یعنی انسان چې څه شی لټوي ستاسو نه څه شی ورک شي که نه، الله دې نه کړي. نو تاسو چې ګورئ خامخا به ستاسو سر
دردیږي به که نه او سر به مستړی کېږي نو د الله چې څوک لټوي نه ټول نه قیمتي څه چې چا نه ورک شوي او دی لټوي چې د په سر به څومره ستړی شوي نو غني خان وایي چې ستړی سر ګور له په خپلو پاپو یوړو زما تلاش الو خلاص شو چې ژوند مې خلاص شو او هغې لټون او تلاش چې دی زما سر ستړی کړی نو هغه ستړی سر مې ګور له په دې خپلو خپو باندې راوړو اخري حده پورې ته لټون اخري حده پورې ما وکړو لکه دا سر ما په خپلو خپو یوړه نه ستړی سر ګور له په خپلو پاپو یوړو ټیک شو صحیح ده لکه دې مرګ له په خپله راغی ګور له په خپله راغی په لټون دا د لټون خبره ده جنازه خلق راوړي که نه خو دا د لټون خبره ده نو جون اخلاص تلاش اخلاص شو لیونی هم د لټون لا یعنی په خپلو خپو د سر ګور له یوړه او په لټون د خپل په خپلو خپو د سر ګور له یوړه مقصد دا دی چې یو ګور ستاسو څه شی ورک شوی دی که نه مثال ستاسو نه چابي ورکه شوې تاسو ډرایور ته وویل که ما چابي وګورئ پوه شوې او بچي ته ووایي ښځې ته ووایي مور ته ووایي چېرې ورور ته ووایي چې دا وګورئ یو دا چې تاسو په خپله ګورئ پوه شوې په دې خبره باندې نو غني خان وایي چې ستړی سر ګور له په خپلو پاپو یوړو یعنی ما الله په بل چا نه لټولی چې یاره تی وګوره که نه ما په خپله لټو ستړی سر و هغه مې راوړو تر دې پورې چې الله مې وموندو ستړی سر ګور له په خپلو پوه شوې په دې خبره باندې د بله کې جواب د دوو لیدو کې موجود لکه ګل ساعت رنګ جهان ته وخود لکه سیند دریاب له خپلو چپو یوړو د انسان مقصد څه دی د ده مثال د ګل دی او ګل څه چل کوي ګل رنګ ښیي د انسان ماحول ته څه ورکوي رنګ ورکوي رنګونه ورکوي او خوشبويي ورکوي یو ښکلی څیز دی په دنیا نو د هر انسان چې دی چې راځي نو دی به هله ګل کېږي چې دی کله د الله په لټون کې ژوند تیر کړي چې څوک د مادې په لټون کې ژوند تیر کړي نو ده نه خوشبويي نه خورېږي ده نه د بارودو په شان بوینځي ده نه مردارو په شان بوینځي هغه کو مذهبي انسان دی او کو غیر مذهبي دی خو چې کله دی ماده پرست شو او ده د الله لټون پرېښودو دی د مادې د لټون پسې ولګېدو نو دی بدبوی خورئ ټیک شوله غني خان وایي چې زما مثال د ګل دی چې ما د الله لټون د انسانانو سره مینه وکړه د الله په لټون کې چا سره مې بد ونه کړو ځکه چې زما یو خپل تلاش و نو یو سړی مثال به تاسو یو شی ګورئ نو کو تاسو بده خبره هم وکړي تاسو من پرېږدو خو یو څیز ګورم که نه نو غني خان لکه ګل ساعت رنګ جهان ته وخود دا اوس لکه غني بابا ځان یادي چې لکه د ګل په شان یو ساعت زه دنیا ته وخولم ما لکه سیند دریاب له خپلو چپو یوړو ما خپل رنګ وخو چې الله به څنګه لټی ګل رنګ وخوي که نه لکه ګل یې ساعت رنګ جهان ته وخود دا هغه ګل یادوي هغه زه یو ګل په شان نه غني خان خپل ځان یادوي لکه ګل ساعت رنګ جهان ته وخود یعنی ما داسې ژوند تیر کو د الله په لټون کې چې خلقو ته مې د الله سره مینه وښوله تعلیم کړله خلقو ته مې مینه تعلیم کړله نو لکه ګل ساعت رنګ جهان ته وخود ما خلقو ته مینه وښودله دغه بل لن کې وضاحت او لکه سیند دریاب له خپلو چپو یوړو سیند څه ته وایي سیند د غرونو نه راشروع شي واورو په شکل کې په غرونو باندې واوره پرته وي که نه اوبه پرتې دا چې ویلې کېږي راځي نو په دې سیند کې چپې تاسو به جندې لیدلی تاسو به نور غرونه سیندونه لیدلي نو دغه چپې څه چل کوي دغه دریاب له ځان رسوي سمندر چې ورته وایي نو دغه چپې دا سیند په خپله څه لوړي دریاب لوړي نو انسان مثال د سیند دی او د پړاو هغه سمندر دی هغه څه دی الله دی د الله معیت دی نو غني خان وایي چې ما د الله په لټون کې دنیا ته رنګونه وښول مینه وښوله او اوس دا دی لکه د سیند په شان خپلو چپو الله له وړمه او د الله سره ملاقات وکړو پوه شوې په دې خبره باندې د دې شاته یو بل شعر تاسو دا یو بل شعر دی چې غني خان وایي چې چغه وایي اجل مولا ته اورې که نه اورې ته چې خاورې نه دي غني څنګه به چې خاورې په دې قبرستان کې په زرګاو قبرونه وي او په دې کې منګه زه د ملیشان راغلی یم د بونیر نه دا تاسو راغلی یم یا صاحب د کم ځای نه د پېښور نه که نه روزانه به ګوره چې د کم ځایونو به خلق راځي نو غني خان وایي چې چغې وایي اجل مولا ته اورې که نه اورې اجل چې دی هغه ملا صاحب ته غني خان خبره کوي چې مولوي صاحب
د اجل دا چغه وای چې را کوته اورې کنه اورې خو ته چې خاور نه دی غني څنګه به چې خاورې چا چې د الله سره مینه وکړله او چا چې د الله په لټون کې ژوند تیر کو نو دا خاورې تشي نه دي دا تشي خاورې نه دي چې خاورې بشي مثال په تور په دې کې زرګاو قبرونه دي څوک د چانوم څوک هم نه یاد ما په خیال خپل خپلوان بولم ناراضي دا کنه خودل ته یو غنی خان دی چې د لری لری نه خلق ځان پسې راکاږي نو دا ولې چې دا غنی خان خاورې شوی نه دی خاورې شوی ول نه دی چې د الله په لټون کې ژوند تیر کړی دی نو چې وای اجل مولا ته اورې کنه اورې ته چې خاورې نه دی غنی څنګه بشي خاورې کم انسان چې د الله سره مینه ونه کړله او د ژوند د ماده په تلاش کې تیر کو نو دا خاورې دی خاورې بس خاورې او خاورې لاړ شي غنی خان چې دی د الله سره مینه کړې ده او د لکه د ګل په شان جهان ته رنګ خولې دی نو خلق هغه رنګونه پاغه رنګونو مینده ا خوشبوئی خلق اوس راکاږي لکه مونږ ته خوشبوئی راځي کنه دا خوشبوئی زکه چې د الله لټون کې ژوند تیر کړی دی نو غنی خان خاورې نه دی او دا امر دی د قیامت پورې او دا یوازې غنی خان نه چا چې د الله سره مینه وکړه کومه وکړله زبن امرم زب خاورې کېږم نه کو تاسو وکړله میا صاحب وکړله او اجازه وکړه تاسو وکړله هر چا چې وکړه الله سره مینه دا به خاورې کېږي نه الله سبحانه وتعالی خپل نازولي خاورې کوي نه او ما په خدای رحمان بابا شعر دی کنه چې تر ابد به ثابت لحد کې پروت وي او څوک چې یون کوي په لار د درویشانو مننه